وکړه که پښتانه وجني نو خیر دی د تپوس یې څوک دی زه ته خو ډس په پنجابي وکړه خبر به شي دی هغې ویل ضمیره خلک به دې وپېژني چېرته په ما خو شاعري وکړه خبر به شي د خوب مې لیدلی په خوبونو پسې اور بلېدو زما په ټولو ارمانونو پسې اور بلېدو ملا صاحبه چې له دغې خوب تعبیر وسو تنې پرتې وې په سرونو پسې اور ستاسو په ښار خو لوګې قدرې درغلی نه دی یو پښتونخوا و په کلونو پسې اور بلېدو ډېر ښه دی جي د پښتنو د باغ مالیار به باغ له څنګه راشي په پېښور کې په ګلونو پسې اور بلېدو چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې دا شو ځکه مې نن په تصویرونو پسې ډېر ښه دی اور بلېدو د اختر ورځ وه او ژړا د هدیرې نه راتله په زړو زړو یادونو پسې اور بلېدو ضمیره څنګ یې لیونې نه کړې او مړ یې نه کړې چې ته ولاړ وې په شعرونو پسې اور بلېدو ژوند مې په سازونو باندې ختم کړو غم مې په سازونو باندې ختم کو ژوند مې په غمونو باندې ختم کو ولې ونی ستا نومونه لیکمه لاس مې په بلیډونو باندې ولې ونی ستا نومونه لیکمه لاس مې په بلیډونو باندې ختم کو یو شعر دی چې په ما پې ډېر خلک تنقید کوي په مړی باندې چې یلې ونی ستا نومونه لیکمه لاس مې په بلیډونو باندې ختم کو زه رقیبه اوس دې مبارک ته یار مې په چکونو باندې اوس دې مبارک شه یار مې په چکونو باندې ختم کو ولې چې شاعري د ګپ په پکې بولو خدا نه د مطلب چې بس ښه دی ضمیر صاحب یو غزل هم دی ځمکې جاړه په تا خبره بخښنه غواړم ځمکې جاړه په میږي رانا قدم راغلی دی ځمکې جاړه 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 ځمکې جاړه په تا غم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی حال دې پورې جمعه درسته به غوږ کېږدی د دې پورې جمعه درسته به غوږ کېږدی له دې خان حجرې ته بم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی په غزل کې به پې خپله ګلکارې کومه په غزل کې به پې خپله ګلکارې کومه دا د زنې خال دې سم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی دا دې ګوره جینۍ سترګې تې وباسمه دا دې ګوره جینۍ سترګې تې وباسم دا سړی ستاسو په چم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی پښتانه پکې د ژوند خبر نشو پښتانه پکې د ژوند خبر نشو سپرلی صرف په شرشم راغلی دی په میږي رانه قدم راغلی دی ٹھیک شو لگا بس ګرانو کتونکو دا و ضمیر خان صاحب چې تاسو سره خپل شعرونه وړاندې کړل خو هیله لرم چې تاسو به ډېر خوښ شئ ضمیر خان صاحب د خپلو کتونکو ته شاعرانو ملګرو ته خپلو مینهوالو ته څه پیغام درکوئ یاره هر سړي ته د مینې پیغام ورکوم زه خو په مینه مړ یم باچا واده اورېده سم په خدای که بې مینې زندګي خو رانه یو ورځ هم نه کېږي زما مور وفات شوې وه په دې روژه کې 12 بجې وې د لنډي کوتل نه یو پیج والا راغلی دی په روژه کې خپله یې وچه کېدله وی چې یاره داسې شی کوو چې پته ورته نه وه مونږ شامیانه یې خورولې وایي چې داسې شی کوو چې زه خو د لنډي کوتل نه راغلی یم او روژه نه زه به ځان نسوم خو نوی پیج مې روان کړی ما ته به 2 غزلې په ترنم کې وې 2 غزلې به راته داسې وې او ټپې به م راته کوې ما وی دا نه دی خبر راځه ضمیره دا یو پټي ته رسوه روشین پټي ته مې ورسوه ښه مې ورته ړنګ کړ غزلې مې ورته ووې بیا چې راوخت حجرې ته نو په حجره کې ما ته وی چې څه چل دی ما ورته ویل ماښام پروګرام دی مې مشاعره ده هغه هم ماشاءالله زما نه سیوا کومه په لوړو سوچ نه کوم په روژه کې مشاعره څه کوي یاره چې ما دا کټ مټ مې ورته سیټ راسیټ کو پکې مې ورته ولګوم چې د روژه نه چې ته خو ریلیکس شې ما ته یې ویې شپه کوم بیا خو به د شپې ځان له ډېرې غزلې ریکارډ کوه
په دې کې څوک راغلی وي چې څه چلې به جنازه یې څه ټایم ده نو ما ته وایي څوک نه دي ما ورته مې مړه دې ګاونډ کې تا ما ته ویې ویل مې ګاونډی یې مړه ده تا ما ته ویې ویل چې په دې کې یو ملګری راغی زموږ ملګری شاعر و نږدې زیو ما ته ویل چې اوس زموږ سره دغه ټایم خو نه دی شوی نه که ټایم هم نه دی کېښې ده چې څه ټایم به جنازه وي خو به یې دوا به وکړو او بیا به د وروسته راچکر شو موجه د به سر سړی ګډوډې وایي ستا مور دی الله وبخي چې د په لاس کې کیمره وه پرېوته دی ما ته وایي دا څه څنګه سړی ما زه په مینه مړ یم خفه زه یم نو تا ولې خفه کوم مینه کوئ قسم په خدای که شاعران دي چې هر څوک دي مینه کوئ او بله ځل رانه یو تپوس وکړو وایي چې دا یارانه کړې ده مې ستا طرف یارانه کوم ورور وایه دې کې څه دي په یارانه کې څه دي اوس خامخا چا سره مینه نه کوي یاره هغه خو یوازې دا نشي کېدی چې یا هلک وي یا د جینۍ وي مور کې دي شي الله کې دي شي رسول کې دي شي قرآن کې دي شي زما خو سپین خوښي سپین دا منئ برور چې تېرېږي وردېږم ورته ولې چې مطلب هر شی په ښایست مړ یم ټیک ده بس دا ډېره مننه